کډوال خبرې د افغانانو لپاره د امریکا P1 P2 استثناوې او لاتري وروستي حالات. تاریخ 11 لړم 2024. که غواړې بیزن خبر شي همدا اوس غوغنیګه ټیکی په ټیکی ساده خبره درته وایم هماغه څه چې مهم دي. P1 انفرادي رجول د USRAP لپاره. څوک کولی شي تا رجع کړي؟ UNHCR، د امریکا سفارت یا ټاکل شوي اندیوګانې. ځانته مستقیمه رجع کول نشته. اوسنی حالت د اجرایي فرمان 1446 د مخې د 8 سلواغه 2004 راهیسې تر تانه USRAP عمومي قبولو او پریکړو درول شوي دي. یوازې هغه دوسي چې د ملي ګټې ځانګړي استثنا ولري په موردي ډول مخې ته روي. عملي کار اسناد منظم وساته او له خپل RSC سره اړیکه مه پرې کوئ. د افغانستان او پاکستان لپاره RSC برېښناخلیکونه دي oaw@iom.int او pic@iom.int. P2 د افغانانو ځانګړې ګروپي لاره. څوک پکې راځي؟ 3 ډلې. یوازې هغه کسان چې د امریکا یا USFORA ISAF او ریس سره کار کړی وي خو د اسالي ټول شرطونه نه پوره کوي. دویم هغه کسان چې د امریکا تمل شوی پروژې سره کار کړی وي. دریم د امریکا میشت رسنیو او سازمانونو کاروندان چې په افغانستان کې کار کړی وي. ځانته مستقیمه رجع کول نشته. باید د امریکا اړوندي اداره ته راجع کړي. مهم شرط د پناه ونګي په حیث پیل کول یوازې په دریم هیواد کې کویږي، نه د افغانستان دننه. اوسنی حالات د P1 په شیر ډیرې دوسي همدا اوس د تعلیق تر اغیز لاندې دي. یوازې موردې استثناونه روانې دي. فرمونه او رسمي اسناد WRAPSNAT ویب سایټ وکاروئ. استثناوې د ځانګړي مهاجرتي ویزې. حالت روانه ده او د افغانانو په عمومي بندش کې مستثنا ده، یعنی د قیدي په مخې پروسه روانه کېدی شي. مهم شرطونه د منل کېدې تجربې موده لږ تانوستله 4 میاشتې د 15 تلې 380 تر 10/9/2024 ترمنځ. د COM وخت لیکنه وستنی نیټه 10/9/2024 شمیرې د رستنی درې میاشتې ولسي لاپور په مخې 1498 نمبرونو کارول شوي دي. 12 نمبرونه د اصلي وختونکو لپاره پاتې شوي دي. په هغې خرابړې کې 3507 ویزې صادره شوي دي. مرکزه یا قونسلګري د کابل سفارت تر ده. که غواړي کړه وکړي له خپل NVC څخه وغواړئ چې ستا مرکزه بل سفارت ته ولیږي. NVC@state.gov/gmail. د 10 لړم 2024 راهیسې تتانه اسلام آباد د ډیرو افغان مهاجرتي ویزو لپاره ټاکل شوی پوسټ اعلان شوی ده. که چېرته په خبرتر کې استثناوې مستثنا شوړول شوی خو په عمل کې ډیر استثناوي کیسونه هم د سیمینو پوسټونو په شامل په اسلام آباد کې محلوي کیږي. دا کار د NVC سره همغږي وکړه. لاتري د افغانانو لپاره د ډیوي 2015 سپټمبر تر 10 لړم 2024 پورې لاړې چول انشي پرانیستي شوی. وزارت وایي چې نیټونه به پر وتکتلو میاشتو کې پر اعلان کیږي. رسمي پاڼتل وګرځي. نوې فیس د ټولو شپې 2024 وسنه د یو داخلي لپاره $1 برېښناخنیکی فیس اخیستل کیږي. دا بیرته نشته ستنېږي او د ویزې د $350 فیس سره بیل ده. د 2024 محدودیتونه د افغانانو طبيعت لرلو ډیری ویزې په شکل د ور تعلیق محدوده استثناونه ایسوي او د امریکا او طبيعي زمون نزدې ولانې دي. ډیوی په استثناونه کې نشته، یعنی که ټاکل هم شي تر څو دا تعلیق وي د امریکا د بهر قونسلګرۍ نه ډیوی ویزه نه صادره کیږي. هغه کسان چې همدور د قانوني ډول د امریکا د نن کې دي کوي شنو USCIS په لار د حالات بدلون اړیزه وکړي. ضروری سپارتنی د P1 او P2 لپاره اسناد ګډوډه وساتئ. د دریم هیواد خونځیتۍ ته پلان ولرئ. د RSC سره اړیکه مه پرې کوئ او د ځند لپاره آماده وساتئ. د ایساوي لپاره د 10/9/2024 ګوسترینې ته مه هیلېږئ. د کار د مودې قړې نیټونه چک کړئ او د NVC سره د مرکزي ځای حتمي همغږي وکړئ. د ډیوي 2025 لپاره یوازې .gov پاند وکاروئ، هم چې ډیوي پروګرام .state.gov او table.state.com او د $1 فیس ته آماده وساتئ. اوس تاسو وار دی په کمنټ کې ووایه ته اوس کم هیواد کې کومه لاره تعقیب کوئ؟ P1 P2 ایساوي یا ډیوي؟ زه به همره حالت لپاره درته یوه ساده ګام په ګام لاشون تیار کړم. د نور ویډیو غاړو لپاره مهرباني سره زموږ چینل کډوال خبرې سبسکرایب کړئ.